بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن کے فعل متعدی بر 4 قسم است. اول متعدی به یک مفعول چون ضرب زید عمرا. په تیرو سبقونو کې د فعل تقسیم شوی و چې فعل په 2 قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي فعل لازم او دوهم ته ویل کېږي فعل متعدی. د فعل لازم تعریف هلته ذکر شوی و چې فعل لازم د هغه فعل ته ویل کېږي چې هغه په فاعل باندې تمامیږي، مفعول ته ضرورت نه لري. او د فعل متعدی تعریف هم ذکر شوی و چې فعل متعدی د هغه فعل ته ویل کېږي چې هغه د فاعل سره سره مفعول به ته هم ضرورت لري. نو اوس په دې فصل کې علامه صاحب چې دی د فعل متعدی تقسیم درته کوي او وضاحت د هر یو قسم به درته وکړي، او د فعل لازم وضاحت هغه مخکې ذکر شوی و. نو علامه صاحب فرمایی فصل بدن کې فعل متعدی بر 4 قسم است. مقصد د علامه صاحب په دې مکمل فصل کې 3 خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د فعل متعدی تقسیم به وکړي چې فعل متعدی دا په 4 قسمه باندې دی. دوهم نمبر خبره د هر یو قسم وضاحت به وکړي. دریم نمبر خبره 2 فائدې به درته ذکر کړي. نو نننی سبق مشتمل په دغه 3 خبرو دي. په نننی سبق کې دا 3 خبرې ذکر کیږي. اول نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي بدن کې فعل متعدی بر 4 قسم است. اول نمبر خبره څه شی وه؟ چې تقسیم د فعل متعدی. نو علامه صاحب فرمایي چې فعل متعدی دا په 4 قسمه باندې دی. فعل متعدی دا په 4 قسمه دی، 4 قسمه. فعل چې دی دا به کله یو مفعول غواړي، کله به 2 مفعوله غواړي. نو په دې 2 کې به یو حذف کول جایز وي. کله به 2 مفعوله غواړي، په دې 2 کې به یو هم حذف کول جایز نه وي. او کله چې دی فعل به 3 مفعوله غواړي. نو که کله فعل یو مفعول غوښته نو دې ته متعدی به 1 مفعول ویلی کېږي. که کله فعل 2 مفعوله غوښتل، په دې 2 کې یو حذف کول جائز و، نو دې ته بیا ویلی کېږي متعدی به 2 مفعول اقتصار بر 1 روا باشد. په پښتو کې چې متعدی وي 2 مفعولونو ته او یو مفعول حذف کول جائز وي. دریم چې متعدی وي 2 مفعولونو ته لیکن یو مفعول هم حذف کول جایز نه وي، نو دې ته ویل کېږي متعدی به 2 مفعول اقتصار به 1 روا نه باشه. چې متعدی وي 2 مفعولونو ته، خو په دې 2 کې یو هم حذف کول جایز نه وي. او څلورم چې متعدی وي 3 مفعولونو ته، چې 3 مفعوله غواړي. نو دا اول نمبر خبره د فعل متعدی تقسیم علامه صاحب کوي چې فعل بدن پوشه تعریف جانه کې فعل متعدی بر 4 قسم است. چې فعل متعدی په 4 قسمه باندې دی. په 4 قسمه؟ په 4 درته هم ویل چې کله به فعل دا یو مفعول غواړي نو د متعدی به 1 مفعول وای، متعدی وي یو مفعول طرف ته. کله فعل چې دی دا 2 مفعول غواړي خو یو حذف کول جایز وي.
دې ته ویلی کېږي چې فعل متعدي وي دوه مفعولونو طرف ته خو یو حذف کول جایز وي. دریم قسم یې چې فعل متعدي وي دوه مفعولونو ته خو یو هم حذف کول جایز نه وي. څلورم قسم چې فعل دا متعدي وي درې مفعولونو ته، یعنې فعل چې دی دا درې مفعوله غواړي. دا څلور قسمونه دي. بدان پوه شه طالبانه کې فعل متعدي بر 4 قسمه چې فعل متعدي دا په 4 قسمه دی. اول متعدي به یک مفعول دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي چې د هر یو قسم وضاحت. نو اولنی قسم اول متعدي به یک مفعول، اولنی قسم چې متعدي وي یو مفعول ته، متعدي وي څه ته یو مفعول ته، یعنی یو مفعول غواړي چې فعل څه غواړي یو مفعول، هغې ته متعدي به یک مفعول ویلی کېږي. پښتو کې چې متعدي وي یو مفعول طرف ته، پښتو کې به داسې وایي اول متعدي به یک مفعول، اول متعدي وي یو مفعول طرف ته. چون ضرب زید عمرا لکه ضرب زید عمرا، دا ضرب اوس دا متعدي دی یو مفعول ته چې عمرا دی یو مفعول غواړي، نو دې ته متعدي به یک مفعول ویلی کېږي. دوهم قسم متعدی بدو مفعول کې اختصار بر یک مفعول روا باشد. دوهم قسم چې دو مفعول غواړي خو په دې دوو کې یو مفعول حذف کول څه جایز وي. نو دوهم قسم درته ذکر کوي. دوهم قسم د فعل متعدی دا دی چې متعدی بدو مفعول چې متعدی وي دو مفعولونو ته کې اختصار بر یک مفعول روا باشد، چې اختصار په یو مفعول باندې روا وي، یعنی یو مفعول حذف کول دا جایز وي. کې اختصار بر یک مفعول روا باشد چې بسواله کول په یو مفعول باندې روا وي. اختصار څه مطلب چې یو مفعول پکې حذف کول څه وي جایز وي. چون اعطا لکه اعطا و ان چې در معنای او باشد، او هغه چې په معنا د دې اعطا کې وي، هغه الفاظ چې په معنا د چا کې وي د اعطا کې وي. چون اعطیت زیدا درهما لکه اعطیت زیدا درهما، دا اعطیت چې دی دا دو مفعول غواړي، دا یو دلته یو مفعول زید دی دوهم مفعول درهما دی، خو په دې کې چې دی دا یو مفعول دا حذف کول جائز دی. صرف اعطیت زیدا ویل داسې هم ویل صحیح دی او جایز دی. و این جا او دلتا اعطیت زیدن نیز جایز است، اعطیت زیدن هم جایز دی. سوم متعدی بدو مفعول. دریم قسم د فعل متعدی درته ذکر کوي چې متعدی وي دو مفعولونو طرف ته، یعنی دو مفعول غواړي خو په دې دوو کې یو هم حذف کول دا جایز نه وي، یو مفعول هم حذف کول څه نه وي جایز نه وي. سوم دریم قسم متعدی بدو مفعول چې متعدی وي دو مفعولونو ته کې اختصار بر یک مفعول روانه باشد، چې بسواله کول په یو مفعول باندې روان نه وي، یعنی یو مفعول هم حذف کول دا جایز نه وي. و این در افعال قلوب سودا په افعال قلوب کې دي. چون علمت وزنت، یعنی دا دو مفعوله چې غواړي یا دو مفعولونو طرف ته متعدي وي خو یو حذف کول جائز نه دي، دا په افعال قلوبو کې وي چې افعال قلوب دو مفعول غواړي او په دې کې یو هم حذف کول جایز نه دي. چون علمت لك علمت چې دا و افعال دي، دا ذکر دي تاسو ته. چون علمت لك علمت وظننت وحسبت، علمت دے ظننت دے حسبت دے خلت دے ظننت دے رأيت دے وجدت دے، دا و افعال دي چې دا دو مفعول غواړي په دې دوو کې یو هم حذف کول دا جایز نه دي. چون علمت زيدا فاضلا لك علمت زيدا فاضلا، نو دا علمت چې د دوه مفعول غواړي یو زید دی بل فاضل، په دې کې یو حذف کول دا جایز نه دي. دارنګه وظننت زيدا عالما چې حرم متعدي بسې مفعول. دریم څلورم قسم د فعل متعدي هغه د متعدي بسې مفعول چې هغه درې مفعول غواړي. څو مفعول غواړي؟ درې. چې حرم متعدي بسې مفعول څلورم قسم چې متعدي وي درې مفعولونو طرف ته درې مفعول غواړي. چون اعلم لك اعلم، دا خاص افعال دي چې ذکر دي دلته.
چون چې دا درې مفعوله غواړي چون اعلم و ارا لکه اعلم او ارا او انبأ و اخبر او خبر و نبأ و حدث چې دا و افعال دي چون اعلم الله زيدا عمرا فاضلا لك اعلم الله زيدا عمرا فاضلا الله زید پوهه که په عمر باندې چې د عمر څه شی دی فاضل دی دلته زید دا مفعول اول عمرا مفعول ثاني فاضلا دا مفعول ثالث دریم مفعول دی بدن کې این همه مفعولات مفعول به اند دریم نمبر خبره و دو قاعدې اوس دې ځینې دو قاعدې علامه صاحب ذکر کوي اول نمبر قاعده دا د علامه صاحب فرمایي چې دا د فعل متعدي چې څومره هم مفعولونه راځي که فعل متعدي وي یو مفعول ته یو مفعول غواړي که فعل دوه مفعوله غواړي او یو حذف کول جایز وي که فعل دا دوه مفعوله غواړي یو هم حذف کول جایز نه وي او که فعل چې دی درې مفعوله غواړي دې ټولو ته مفعول به ویلی کېږي دې ټولو مفعولاتو ته څه ویلی کېږي مفعول به ویلی کېږي دا اول نمبر فایده او قاعده شو بدن پوشه تعریف جانه کې این همه مفعولات چې دغه ټول مفعولات مفعول به اند مفعول به دي پوه شوئ چې که فعل متعدي وي یو مفعول ته نو دته مفعول به ویلی کېږي که متعدي وي دوه مفعولونو ته دوه مفعوله غواړي یو حذف کول جایز وي دته مفعول به دې دواړو ته مفعول به ویلی کېږي او که دوه مفعولونو ته متعدي وي یو هم حذف کول جایز نه وي دته مفعول به ویلی کېږي دواړو ته او که درې مفعولونو ته متعدي وي دو ته هم چې دی مفعول به ویلی کېږي و مفعول دوم در باب علمتو و مفعول سیوم در باب اعلمتو و مفعول له و مفعول معه دا دوهم نمبر قاعده ده دوهم نمبر قاعده ده چې علامه صاحب ذکر کوي دغه خلاصه ده د علامه صاحب فرمایي چې د باب علمتو دوهم مفعول او دا شانتي د باب اعلمتو دریم مفعول ورسره مفعول له او مفعول معه دا چې د نائب فاعل نشي واقع کېدلی قاعده څه شوه چې د باب علمتو د علمتو چې کوم دوهم مفعول وي او دارنګې د باب اعلمتو چې کوم دریم مفعول وي او ورسره مفعول له او مفعول معه دغه څلور مفعولات یا مفعولونه چې د نائب فاعل نه واقع کېږي دنه علاوه چې کوم نور مفعولات دي هغه چې د نائب فاعل واقع کېدلی شي او واقع کېږي او د باب اعطیتو د اعطیتو اولنی مفعول دا نائب فاعل جوړول دا د دوهم مفعول نه بهتر دي د باب اعطیتو چې کوم اول مفعول دی دا نائب فاعل جوړول د دوهم مفعول د اعطیتو نه څه دي غوره او بهتر دي په دې دوهم نمبر قاعدې او فایدې پوه شوئ نو ګورئ ورته ومفعول دوم او دوهم مفعول در باب علمتو په باب علمتو کې ومفعول سیوم او مفعول سیوم در باب اعلمتو په باب اعلمتو کې ومفعول له او مفعول له ومفعول معه او مفعول معه را لرا بجای فاعل نتوان نهد په زائد نائب فاعل نتوان نهد نشی راتللی فاعل مراد نائب فاعل دی مفعول ما لم یسمى فاعله چې ورته ویلی کېږي و دیگر هارا شاید او د دو نه علاوه چې کوم نور دي شاید راتللی شي و دیگر هارا شاید او نور هغه راتللی شي دین علاوه د باب علمتو د دوهم مفعول د باب
علمتو دریم مفعول او د مفعول معه او له د دین علاوه چې کوم نور مفعولونه دي هغه چې د نائب فاعل واقع کېدلی شي په دیگر هارا شاید د دې دا مطلب دی. په دې خبره ورسېدی چې د باب علمتو د علمتو چې کوم دوهم مفعول دی د علمتو چې کوم دریم مفعول وي او مفعول له او مفعول معه دا څلور مفعولونه چې دی دا نائب فاعل نشي واقع کېدلی دین علاوه چې کوم نور مفعولونه وي هغه واقع کېدلی شي نائب فاعل. و در باب اعطیتو مفعول اول او په باب اعطیتو کې مفعول اول اولنی مفعول بمفعول ما لم يسمى فاعله مفعول ما لم يسمى فاعله جوړول لایق تر باشد دا غوره دي افضل دی از مفعول دوم د دوهم مفعول څخه. د اعطیتو اولنی مفعول دا نائب فاعل جوړول د اولنی مفعول څخه څه دي غوره او بهتر دي. نو دا و نننی سبق چې مشتمل و په درې خبرو. اول نمبر خبره د فعل متعدی تقسیم چې په څلور قسمه اولنی چې یو مفعول غواړي دوهم قسم چې دوه مفعوله غواړي یو پکې حذف کول جایز وي دریم چې دوه مفعوله غواړي یو هم پکې حذف کول جایز نه وي چې د افعال قلوب او څلورم قسم چې درې مفعوله غواړي چې دا هم پشمار یو څو الفاظو. دوهم نمبر خبره د دې هر یو وضاحت عام ذکر شو او دریم نمبر خبره دوه فائدې. اوله فائده دا وه چې دا فعل کا یو مفعول غواړي که دوه غواړي او که درې غواړي دې ټولو ته چې دی مفعولات ویلی کېږي مفعول به ویلی کېږي. او دویمه قاعده چې د علمتو دوهم مفعول د اعلمتو دریم مفعول مفعول له او مفعول معه دا څلور مفعولونه چې دی نائب فاعل نه واقع کیږي او د دین علاوه چې کوم نور مفعولونه دي هغه نائب فاعل واقع کیږي. او دا شانتی د اعطیتو اولنی مفعول دا نائب فاعل جوړول د اعطیتو د دوهم مفعول څخه غوره او بهتر دي.